طالبانو ملګرو ملتونو ته داسې څه خبره کړې ده چې ټول حیران کړل او دروغ فکر کوي. درنو لیدونکو په خیر راغلی او ستړي مشئ. دا هر څه په ویډیو کې وګورئ خو چینل د هر څه مخکې سبسکرایب کړئ. د طالبانو حکومت د دوی د کسانو لخوا د بې ګناه کسانو وژلو افغانانو د حقونو تر پښو لاندې کولو په اړه د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د څار سازمان څرګندونې په کلکه رد کړي دي او د ملګرو ملتونو او د بشري حقونو له سازمانونو څخه یې غوښتي دي چې پروپاګند ته دې غوږ نږدي. د طالبانو حکومت ویاند حبیب الله مجاهد په یوې اعلامیې کې له ملګرو ملتونو او بشري حقونو له بنسټونو څخه همدارنګه غوښتي دي چې په افغانستان کې موجوده حقایق باید ومني. مجاهد ویلي دي د تیر شلو کلونو په نسبت اوس مهال په افغانستان کې د بشر حقونه ډیر خوندي دي. څوک د چا سره ظلم او زیاتی نشي کولای. د مرګ ژوبلې مخه نیول شوې ده. بې امني نشته دی. د ملکي تلفاتو هیڅ پیښه نه لرو. د غلا چور غصب او هر ډول زور زیاتی مخه نیول شوې ده. طالبانو همدارنګه ټینګار کړی دی چې د دوی استخباراتي او د امر بالمعروف بنسټونه له مجرمینو سره د دیني اصولو په اساس چلند کوي او د هغه په خبره په دې اړه هیڅ مورد نشته چې ثابته کړي چې د طالبانو استخباراتو له قضا او محکمې پرته کوم څوک وژلی او یا اعدام کړی وي. په اعلامیې کې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د کارکوونکو لخوا د خلکو وهل ټکول رد شوي او ویلي دي چې اوس مهال ګڼ شمېر قاتلین خوارج او اختطافګر له دوی سره بندیان دي او په خبره له هغوی سره اسلامي اصولو بشري قوانینو پر اساس چلند کیږي. مجاهد ویلي که څه هم د عامو احساساتو غوښتنه دا وي چې باید نیول شوي اختطافګر خوارج یا نور مجرمین سخت مجازات شي خو د اسلامي امارات امنیتي ارګانونو اغماس کړی د قضا پریکړو ته منتظر پاتې شي. د طالبانو د حکومت ویان زیاته کړه چې د طالبانو استخبارات هیڅ کله خبریال نه دی وژلی او یوازې خبریالان د ژورنالیستي اصولو څخه د سرغړونې له امله احضار کړي دي او هغوی ته یې توصیه کړې ده چې هغه څه چې د نوموړي په وینا په ټوله نړۍ کې معمول دي. هغه ویلي دي د بشري حقونو په نامه د څار سازمان بې سنده ادعاوې هیڅ حقیقت نه لري. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د بشري حقونو څار سازمان وویل د تېر کال اګست میاشتې را په دې خوا پر افغانستان د طالبانو تر حاکمیت وروسته پر افغانستان کې د بشري حقونو یو سخت بحران په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو په برخه کې د رامنځته کېدو په حال کې دی. ډیره مننه چې ویډیو مو تر پایه ولیدله. تاسو څه ویل لرئ؟ آیا د طالبانو دغه خبرې ټول حقیقت لري که نه؟ خپل نظر، انتقاد او پیشنهاد په کومنټ کې شریکولی شئ. تر بلې ویډیو د خدای پامه.